چې د بهلول دا ناست په خپل وخت کې په بهلول دیوانه باندې مشهور و، نن یې پادشاهان قبر ته ولاړ دي. سوونه کاله وروسته بیا یې د خاورو خلکو احترام کوي. ولې؟ د الله دوست و، د زړه په کاسه کې صرف الله ته ځای ورکړی و. یو صادق وایي با احد در لحد تنگ بگویم اشنا یم توی غیر تو بیگانه یما. احد ته به په تنگ لحد کې وایم چې ای خدایه اشنا مې ته وي غیر د تا نه مې ټول پردي کړي وو. کاغذ خلیفه صاحب رحمه الله لیکلي دي، وایي داسې اشنا به د داسې اشنا سره څه معامله وکړي بې د رحمت نه هېڅ معامله به ورسره ونه کړي. دا مې تفسیر کې لیدلي. ولې د خدای محبت په څه شي پیدا کېږي؟ په کثرت د ذکر د الله تعالی. الله به ډېر یادوي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنانو الله ډېر یادوي. لا تنس ذکر الله. د خدای ذکر به یېرویم نه. څنګه د چې ایر که دستي شیطان حمله در باندې کوي بس خرابوي دي. همیش به الله ته متوجه. تفسیر کې مې داسې لیدلي، تفسیر حسیني نقل کړي، وایي د خدای د عذاب یو صورت دا ده. ښه متوجه شي وروڼو، ډېر کوشش کوئ دې ځای کې. وایي د خدای د عذاب یو صورت دا ده چې انسان زړه د الله ذکر نسي کولی. اوس دې باندې ټول پوهېږي چې باران نه وورېدل، خوړونه راغلو، کورونه یوړه، تیږې وورېدې، خنجران سو، شادیان سو، په دې خو ټول پوهېږي د خدای عذاب ده. خو دې باندې څوک نه پوهېږي. دا تفسیر صراحتا لیکلی دي چې د انسان زړه د الله ذکر نسي کولی، د خدای د عذاب یو صورت ده. ولې خو زړه د الله نه لرې کېږي. د الله سره چې محبت پیدا کړي هغه دا ده چې په زړه کې الله ته ځای ورکړه. دا سوچ کوه چې زړه مې الله وایي. کم از کم بعضې مشایخ کرام چې څومره ذکر باید ځای وکړي چې دا بیخي نه کوي، وایي 3000 تر 12000 وارې پورې باید په خپل قلب کې دی ووایي چې الله الله الله. نو بیا دې تا له الله سره محبت نسي پیدا. ته خو دا کوشش ځان سره وکړه. یو نفر زه ورته وایم چې دا وظیفه دې ډېره کوه. دا خو ډېره یې کوم. بیا ورته وایم ډېره یې کوه، وظیفه دې نه ده کړې، خامه ده. وایي ډېره یې کوم. مال د ورځې به څومره وارې په زړه کې الله وایي؟ دا صرف تنبیه در کوم چې دې ځای ته متوجه اوسېږئ. څومره به وایي 100 وارې به یې وایم. مال 100 وارې خو وظیفه نه ده مبارکه. پښتن د وظیفې په 100 وارې نه کېږي. کم از کم چې دا بیخي نه کویم 3000 تر 2000 وارې پورې هلته به ته الله پکې وایي. بیا به دې تا د الله سره واقعي محبت پیدا کړي. بیا به د الله سره داسې مینه څوک چې د چی شي سره محبت لري یادونه یې زیاته کوي. نو اوله خبر دا ده ورونو چې د الله سره موږ تاسې عادت کوو، د زړه نه باید کار شروع کړو. زړه کې له الله سره محبت کول پکار دی. زړه کې د الله ذکر کول پکار دی، ځکه د ټول وجود پاچا ده. چې زړه خراب سه ټول وجود خراب ده، چې زړه سم سه ټول وجود سم ده.